یو کالم چا لیکل چې ولک د خارج نه راغلي ډېر روپۍ وسره وي مور ورته ویل چې بچیا د ګاونډیانو نه مال ګراوه زوی ورته ویل چې ابۍ زه د خارج نه راغلی په زرګونو ډالر را سره دي اوس به زه غریبانو ته ودرېږم چې مال ګرا که ودرې دوکان نه راوړم وایي نه زویه ګاونډیانو نه راوړم وایي مورې مه مې شرموه اوس زه به ورځم هلته وایي بچیا شرم نه تېر شه ګاونډیانو نه مال ګرا وړه سړی په بسم الله بسم الله ورې وټکو وایي لږه مال ګرا راغی مورې لسته راته ولیکه چې هر څه دله راوړم شرمول مه کوه که نه ویل بچیا نور هر څه ډېر دي خو مال ګنوه سار د چې وخت شو علیکم السلام وای بچیا ورشه ګاونډیانو نه ګوړه راوړه وای وا مورې جامې دې رانه ویستې خلک به چې مالدار سړي ته ګوره او د غریب ورته ولاړ دی چې ماله ګوړه راکړه بله پسې څمڅۍ راوړه تی بچیا خمیره تې راوړه دوه درې ورځې چې دا غریب ورغی د دوی نه هر څه راوړل نو بله ورځ ماښام کې د غریب بچي رالل وایي موږ له لږ ننګولی راکړي موږ ننګولی نه دی پخ کړی ننګولی یې ورکړه او د ښځې د خپل بچي ته بچیا راشه کښېنه دا غریبان موږ که نه راتلله د حیا د وجې نه دیو ویله چې دا خو مالداره خلک دي که موږ ورشو بیا به زموږ نه څه غواړي بدل به رانه غواړي را به یې رکي بد به یې ګڼي ته ما ځکه ولېږلې را ولېږلې چې د دیو ازادي زموږ کور ته راشي دا غریبان به راځي بچي او چې څه شته ضرورت اوس به ورکوو خلک داسې د بچو تربیت کوي زما مؤمنې خورې ګاونډي که لږ ننګولی ولېږه زما مؤمنې خورې ستا ډېرې لوپټې دي او ستا په ګاونډ کې یو جنۍ ده مدرسې له راځي غریبه ده په دې جمعې کې داسې لوپټه اچلې چې هر څه چې اخوا ښکاري خیر د یوه پیړه لوپټه وله ورکړه دو جوړې جورابې دله پلار راوړي دي خاوند دله راوړي دي یوه جوړه ته یوې غریبې له ورکړه دا تا څومره جوړه وګنډله خاوند ته کله به دا پیړه ده او کله به نرۍ ده او زه خیر دی دا به مې خو پلانکۍ راله راوړه اوې سړیا لږې روپۍ راکړه ښځې چې زه ځان له خپله خوښه کړم په دې زه دې څو جوړې په دې جمعې کې وکړې خو تا په دې 20 کاله او په 30 کاله عمر کې کومې غریبې جنۍ له یو جوړه ورکړې خیر دا سوچ پې وکړئ ستا په المارۍ کې د لوښو ځای نشته تاسو که د چینکو شمار نه دی معلوم ترمازونه پراته دي کاسې پرتې دي تا چېرته یو غریب له یو 2 کاسې ورځې ورکړلې چې دې کې ځان نه ننګولی پوخ کړي څومره بړستنې دي تا کره څومره کمبلې تا که پرتې دي تا د غریب مېلمه راوسته خپلې حجرې ته تا د غریب تپوس وکړو چې دا کمبل واله په دې کې شپه وکړه مینانو ورونو ګورې سړو تاسو ته مې وایم د خویندو ته مې زیات ځکه وایم چې کور کې ناستې خبرې ته فکر را وګرځېږي خویندو د خپل ګاونډ کې ډېر احسان وکړه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ایمان نه برابرېږي لا يحب لاخيه حتى يحب لاخيه او حتى يحب لجاره ځان له کمبل خوښي او غریب لمور ځان له جوړه خوښي او غریب گاونډي لمور کا د گاونډي ډیر خاطر ساتي ورونو مخه پکېږي موږ د گاونډي ته پوس نه کوو موږ دی ډکیو موږ دی ماړیو زمنګ دی جوړه په دویمه میاش نمبر راځي چې بدل کو غریبم په دی یو جوړه کې یینو او چیرته مول خپل جوړه ورنه خیر د سمره کوټونه دي ضرورت کړي ځوانه ته خپل کوټونه اندازه شته ته خو لګور شل ماري فات تا دا څومره بوټان دي جمع کړي دا تور دی دا سره دي دا سکیچر دی دا پالش والا دی دا ټوټي والا خیر ده کنه یو ورځ دی غریب صاحب همکار